و داسې مزه یې وکوله لکه شیدې مې څښلي. دا څه چا نه دې راپټ کړو؟ راپټ مې نه کړ، ما هغه راکړ. چا نه؟ شیرخ والا راکړ. شیرخ والا کومه دی؟ هغه چوکۍ باندې چې ناسته. مزه یې وکړه که نه؟ مزه یې وکوله، داسې مزه یې وکوله لکه زمونږ چرګه چې زه راغله که ما وي خورم. او بېشکه والا چې زمونږ چرګې نه دي پېغلې سوي د نواب خانه جوس دې وڅښه. سلامونه درنو هېوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې. هغه ځای ته راغلو کوم ځای کې چې شیریخ جوړیږي او دلته تیاریږي او بیا مشتریانو ته ورکول کېږي. نواب خانه دا کوم ځای ته مې راوستی؟ دا همغه غونډۍ والا شیرخ ته. غونډۍ والا شیریخ ته. ښه نو ورځو لږ چا دې وبې ګورو. ویې ګورو. سلام علیکم. ځوانانو خاص دی د چا شیریخ داسې اوس تیار شوی دی چې لږ چکې کړو. سلام علیکم. جوړ یاستئ؟ څنګه دی؟ موبایل دې څنګه ایښی دی؟ او ماشاءالله ماشاءالله. اوس دې څنګه چک کومه ده؟ یو قاشق ورکړه دې ته. نوابه چېرته لاړې؟ نواب خان چی وایي؟ نواب خان څه شو؟ څنګه و؟ مزېدار لکه ام چې خورم. لکه ام چې خورم؟ امرود شي والا دی؟ نه امرود والا دی. ها؟ چا نه دې راپټ کړو؟ راپټ مې نه کړ، ما هغه راکړ. چا نه؟ شیرخ والا راکړ. شیریخ والا کومه دی؟ هغه چوکۍ باندې چې ناسته. ما د بیا شیریخ واچوی نه. شیریخ ولې نه؟ ښه خو نه چې کوم یې هغه نه راته واچوه ځکه هغه خو هغه وخوړو. صحیح دی؟ دا ته واچوم هم ته واچوم. اچھا چې دوه پلیټه واچوه چې موږ درې نفر یو. صحیح دی؟ او ښه غونډې راته جوړ کړه پیسو کیسه کې مو وسیږه چې څومره جوړېدل. صحیح دی؟ او رښتیا خبرې خو مو ونه کړلې که نواب خان نه خبرې یېرې کړلې. څنګه دی کار روزګار مو څنګه دی؟ الحمدلله خبره ستړي کېږي خو ډېر نه؟ نه ولا نه ستړي کېږم مخته او شوي. سهار څو بجې کار ته راوځئ؟ سر خو په خپله تقریبا داسې وه چې شپږ نیم بجې راځم. شپږ نیم بجې. او دغه ځوانان چې سره کار ته لګېدي د دوی مشري ستا په غاړه ده؟ دې مشري به دا بل استاد دی زه یم دواړه. سهار د خوا نه زه یم بیا ماسپښین خانه غره. هغه هم دی سره. او دا استادي غواړي که نه؟ ما غوندې قسم کوی شي. نه استادي غواړي استاد. نه نه صحیح دی. هغه خو زه پوهېږم چې تیارولې هغه برابرولې دا خو به استادي غواړي. دا کته پورته کول دا استادي خو نه غواړي. یا غواړي؟ غواړي دا ولې دا غواړي. ما خو د انسان په څونه وخت یاد کړي. یاره تقریبا داسې یوه میاشت کې انشاءالله یې زده کوي. یو میاشت کې؟ یو میاشت کې. ښه. نواب خانه جوس دې وڅښه. و داسې مزه یې وکوله لکه شیدې مې څښلي. دا څه او دا څه وایي؟ دا چې نواب خان وایي زما نه خوښېږي وایي. دماغ خوښېږي. ډېر مې بدې راځي. داسې ښه شیرخ یې راباندې وخوړ، مخکې یې راولېږه په مخابراتو کې ورنارې کړلې او هغه راته راوړه. پوه شولې څه وایي؟ مخابره یې یاده کړه. مخابره کې درته نارې کړې؟ څه ورته وایي چې نواب خان راغلی دی؟ ووایه پیوره هم راوړه او شیرخ هم راوړه. پیروي. نو خوند یې وکړو که نه ورته؟ ته دې پوښتنه مزه یې وکړه که نه؟ مزه یې وکوله، داسې مزه یې وکوله لکه زمونږ چرګه چې زه راغله که ما وي خورم. او بېشکه والا چې چرګ حلالې؟ اوس یې نه حلال. هغه حاجي صاحب که راشي مېلمستیا ورته برابرې؟ هغه څنګه ښه سړی و، هغه ته خامخا یې برابره و. چرګ ورته حلالې؟ نه بازار نه یې راوړم. ولې هغه چرګې وبال لري؟ زمونږ چرګې نه دي پېغلې سوي د حاجي صاحب څنګه څه وایي حاجي صاحب؟ حاجي صاحب څه وایي؟ ځوانانو تاسو څنګه یاستئ؟ ژوند چارې ښې دي؟ ستا د اجازه دې دوه خبرې وکړم. څنګه دی کار روزګار څنګه دی؟ شیریخ تیار شو د خیره؟ تیار دی. او څومره وخت نور هغه کوئ؟ بس کار پکې کوئ؟ یو 10 منټه نور غواړي. 10 منټه؟ ستړی کېږي نه؟ ولا ستړی ژوند خو دی نه. او کله کله خپلې خوري؟ ولې نه خوري؟ نواب خان به ډېر خوري که ته؟ ولا نواب خان به ډېر خوري. ځکه ته خو ورته اوزګار نه یې. هو که نه. ډېره مننه ځوانه. خدای سلامت لره، ژوندی اوسې، کور مو ودان.
نو درنو ملګرو له تاسې مننه چې زه او نواب خان یو تاسې مونږ ګورئ هو او شیرخ هم و شیرخ کومه دی هو مخکې هغه ټکاسه کې راوړه قورمه خوري کې راوړه او څه شي بیا کې وایي راوړو قورمه خوري کې قورمه خوري کې او ډېره مننه استاد هغه یو شاګرد څو روپۍ معاش لري ولا مختلف دي تقریبا 250 نیولې 300 پورې 350 پورې او څو کسان د سر په کار بوخت دي رلسیو چې 40 نفر وای 40 نفر ډېر او زموږ شریک څنګه شو تا وی چې ته تیار تاسو ان شاء الله کله شریک وته راشي کله نو خو وخت ټول ختم مسالې قورمه خوري کې دی واچوي ها هو صحیح دی دا او دا تواچی تر تواچی خوشاله اوسه الله سلامت درنو ملګرو زه او نواب خان دواړه درنه اجازه اخلو او زو کورو ته ځواب پرې او خبر ورته کې هو د کانګرو ورته وای نو ګرانو درندو اوریدونکو موږ سره په درانده چوپال کې اوسېږئ که خارج تا شوروي تار شیلې گیا نو د موږ شماره کته وګورئ نو موږ باندې زنګ راوړو موږ بل سبا درته لیږو بل سبا یې لیږئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو د نواب خان هدف دا دی که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اموال او اسناد واستوئ نو تر ټولو بهترینه لارې ایکسپو یو پی ایس دی محراب ګل مخلص سره په لاندې شمېره اړیکې ونیسئ او خپل اموال مو په 7 کاري ورځو کې د نړۍ هرې نقطې ته ورسوئ په 7 کالو کې بیا واخلو 7 کالو کې نه 7 کاري ورځو کې 7 کاري ورځو کې آفرین ډېره مننه تر بیا ښې چارې د الله په امان مخې ته د وعلیکم سلام